د هیله میډیا درنو لیدونکو سلام پام کړئ د نن خبري ټولګي ته په لومړي ځل هیواد کې د نبوي سنتي طب پوهنځی منظور شو. د اسلامي امارت د مشرتابه د حکم پر بنسټ په لومړي ځل په افغانستان کې د کابل طبي پوهنتون تر چت لاندې د نبوي سنتي طب پوهنځی منظور شو. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې دغه پوهنځی به د نبوي سنتي طب اړوند علمي تدریسي او څېړنیزو اړتیاو د پوره کولو په موخه فعالیت کوي چې تشکیل هم منظور شوی دی. بلوچ آزادۍ پوځ د خپلې څلورمې ځانمرګي بریدګړې نوم اعلان کړی. د بلوچ آزادۍ پوځ د وروستیو ځانمرګو عملیاتو څلورمه غړې هم یوه 80 کلنه ښځه اعلان کړې ده. بي ال اي په یوه اعلامیه کې ویلي چې حاتم ناز سملاني چې تشکیلاتي نوم یې ګل بیبي و د بلوچستان د بولان ولسوالۍ د غربوک کلي اوسیدونکې وه. د اعلامیې له مخې نوموړې په 2015 کال کې د بلوچ آزادۍ پوځ سره یوځای شوې وه او په 2014 کال کې د دې ډلې د جګپوړي قمندان استاد اسلم پر ضد د عملیاتو پر مهال ټپي شوې وه. په اعلامیه کې ویل شوي چې حاتم ناز سملاني تر ټپي کېدو وروسته پاکستاني ځواکونو ونیوله او 4 میاشتې په جبري توګه ناداره کوه. دغه ډله زیاتوي چې نوموړي د 2023 کال په جنوري میاشت کې د ځانمرګو عملیاتو د ترسره کولو پریکړه کړې وه. تر اوسه پورې د پاکستاني چارواکو لخوا د دې اعلامیې په اړه کوم رسمي غبرګون نه دی ښودل شوی. سهیل شاهین ویل د هند له لوري افغانستان ته د مالي مرستو زیاتوالی د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره یو مهم سیاسي او اقتصادي پیغام لري. نوموړي له هندي رسنۍ ویون سره په خبرو کې ټینګار کړی چې دا پریکړه ښایي کابل او نوي ډیلي چمتو دي خپلې اړیکې له محدود تعامل څخه د پراخې همکارۍ په لور وغځوي. سهیل شاهین زیاته کړې چې اوسني بدلونونه کولی شي د دواړو لورو ترمنځ د اقتصادي سوداګریزو او سیاسي همکاریو لپاره نوې دروازې پرانیزي. هغه ویلي افغانستان له هند سره تاریخي اړیکې لري او دا اړیکې یوازې د حکومتونو ترمنځ نه بلکې د ولسونو په کچه هم ژورې او دوامداره پاتې شوي دي. حسم افتخار ویلي له افغانستان پر پاکستان بریدونه ډیر شوي. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د پاکستان سفیر عاصم افتخار احمد خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه پر پاکستان د وسلوالو بریدونه د پام وړ زیات شوي او دا وضعیت د نه زغملو وړ بللی دی. نوموړي د طالبانو پر حکومت تور ولګوي چې له افغان خاورې د فعالیت کوونکو وسلوالو ډلو پر وړاندې اغیزمن ګامونه نه دي اخیستي. د هغه په وینا اسلام آباد څو ځله د هغو شبکو په اړه اندېښنې شریکې کړي چې د پاکستان د ادعا له مخې له افغانستانه د بریدونو لپاره کار اخلي، خو افغان حکومت بیا دا ادعا ردوي. دغه څرګندونې په داسې حال کې شوي چې د بلوچستان ایالت کې تاوتریخوالی زیات شوی او بلوچ بیلتون پالو په وروستیو ورځو کې پرله پسې بریدونه کړي دي. بل لور ته د پاکستان د دفاع وزیر ویلي چې بلوچستان کې بریدونه د هند په ملاتړ ترسره کیږي. افغان حکومت وايي د نشي توکو پر ضد کلکه مبارزه کړې. د کورنیو چارو وزارت ویان د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر وروستۍ ارزونه له واقعیتونو لرې بللې. مفتي عبدالمتین قانی وایي چې په افغانستان کې د مخدره توکو د کښت په اړه د دغه دفتر وروستۍ سروې د هېواد د واقعیتونو سره سمون نه لري. نوموړی وایي چې کورنیو چارو وزارت د مخدره توکو د مخنیوي او روږدو کسانو د درملنې برخه کې لازم اقدامات ترسره کړي دي. ټرمپ ویلي کاناډا د امریکا 51 ایالت، ګرینلند 52 ایالت او وینزویلا 53 ایالت شي. د سپوتینګ د راپور له مخې ټرمپ دغه څرګندونې د یوې غیر رسمي غونډې پر مهال کړي دي. ویل شوي دې غونډه کې امریکایي سیاستوالو، د لوی شرکتونو اجرایي مشرانو او نورو مشهورو کسانو ګډون درلود. د یادونې ده چې ټرمپ د خپلې نوې ولسمشرۍ دورې له پیل راهیسې په ځلونو ورته څرګندونې کړي دي. پاکستاني پوځ وايي د بلوچستان بریدونو کې هند لاس لري او غچ به واخلي. د پاکستان پوځ وايي د دوی پوځیانو نن د دوشنبه په ورځ په بلوچستان کې د هغو بیلتون غوښتونکو وسلوالو په لټون پسې پراخ عملیات پیل کړي چې په تیرو 2 ورځو کې پر ښوونځیو، بانکونو او امنیتي مرکزونو په بریدونو کې نږدې 50 کسان وژلي دي. دوی زیاتوي د بلوچ لیبریشن آرمي یعنی بي ال اي وسلوالې ډلې د حروف یا تور توپان په نوم په یو لړ همغږو بریدونو کې
کې د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې 12 امنیتي سرتیر او 11 ملکي وګړي وژل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي بریدګرو په ملکي جامو کې روغتونونو، ښوونځي او بازارونو ته ننوتي وو او پر عامو خلکو یې ډزې کړي دي. محسن نقوي په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په تیرو 3 ورځو کې امنیتي ځواکونو د 170 وسلوالو بریدګرو په وژلو سره د هغوی ناوړه پلانونه شنډ کړي دي. هغه زیاته کړه چې یوازې تیره شپه 22 نور بریدګر هم په نښتو کې وژل شوي دي. امریکایي سناتور له ټرمپ غوښتي چې د خبرو اترو پر ځای د ایران حکومت نسکور کړي. یو مخکښ جمهوریت پال امریکایي سناتور له ډونالډ ټرمپ غوښتي چې له تهران سره د خبرو اترو پر ځای د ایران حکومت د نسکورولو هڅه وکړي. لینډسي ګراهام ویلي په منځني ختیځ کې ریښتینې سوله هغه وخت راتلی شي چې د ایران رژیم سقوط وکړي. ګراهام له ټرمپ غوښتي چې د ایراني لارون کوونکو د ملاتړ لپاره پر خپلې ژمنې عمل وکړي. لینډسي ګراهام له فاکس نیوز سره په مرکه کې د امریکا پخواني ولسمشرانو رونالډ ریګن او باراک اوباما د سیاستونو یادونه وکړه او ټینګار وکړ چې د ټرمپ څخه بل هیڅوک د سولې د بهیر پر مخ وړلو دومره وړتیا نه لري. دغه لوړپوړی جمهوریت پال سناتور په دې باور دی چې د ایران حکومت سقوط به د دغه هیواد ملاتړ ترهګرې ډلې هم کمزوري کړي. هغه ټینګار وکړ د آیت الله خامنه‌ای په څیر حکومت به هیڅ کله د امریکا شریک یا دوست نه وي. د هغه په وینا ډونالډ ټرمپ د دغه ظالمانه حکومت پر ځای د ایران د خلکو په غوره کولو سره سمه لاره غوره کړې ده. ګراهام ایران د سیمې د وسلوالو ډلو ملاتړی وباله او ویل که دغه رژیم له منځه ولاړ شي نو حزب الله، حوثیان او نورې وسلوالې ډلې به هم له منځه ولاړې شي. هرات کې د کرنې او اوبو لګولو وزیر مولوي عطاالله عمري په شتون کې راستانه شوو سلګونه کورنیو ته د مرستو ویش لړۍ پیل شوه. په دې تړاو مراسمو کې ښاغلي عمري ویلي ځانګړې شوې مرستې لسګونه زره ټنه غنم دي چې د اسلامي امارت مشرتابه په لارښوونه د هیواد په 14 ولایتونو کې ویشل کیږي. د یاد ولایت مقام د هرات والي له قوله ویلي ولسونو هم د اسلامي امارت ترڅنګ د ورورولۍ په روحیه له کډوالو هرکلی کړی دی. د یادونې ده چې هرات کې 1200 کډوالو کورنیو ته مرستندویه بستې ځانګړې شوي دي چې پکې غنم او نغدې پیسې شاملې دي. د دغې لړۍ له مخې هرې کورنۍ 250 کیلوګرامه غنم او 15,000 افغانۍ نغدې پیسې ویشل کیږي. ټرمپ وايي که ایران موافقه ونه کړه نو بیا به ګورو. د امریکا ولسمشر د یکشنبې په ورځ د فبروري په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې هیله لري امریکا او د ایران اسلامي جمهوریت د تهران د اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. خو په ورته وخت کې خبرداری ورکړی چې پوځي انتخابونه هم شته. د ایران اسلامي جمهوریت د مشر علي خامنه‌ای د خبرو په ځواب کې چې 2 ساعته وړاندې خبرداری ورکړی و پر ایران د امریکا برید به سیمه‌ییزې جګړې ته لاره هواره کړي. ډونالډ ټرمپ ویلي سیمه‌ییزې جګړې ته لاره هواره کړي. ډونالډ ټرمپ ویلي ولې باید داسې ونه وایي. دا روښانه خبره ده چې دی کوي. موږ په نړۍ کې تر ټولو لوی او خورا پیاوړې بیړۍ لرو، ډیر نږدې. زه هیله لرم چې موږ یې موافقې ته ورسیږو. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې که موافقه ونه شي بیا به وګورو چې د سمه خبره کړې وه که نه.